اوس راځو د شمېر لرونکو پوښتنو دویمې برخې ته. اتمه پوښتنه ده. اتمه پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه. Anhaltestellen. Haltestellen چیرته چې دا بوس درېږي د بوس تمځای ته Haltestelle وایي. Anhaltestellen darf nur gehalten werden. د بس په تمځای کې یوازې تاسو کولی شئ ودرېږئ. پارک کول اجازه نشته، فقط کولی شئ ودرېږئ. Wenn Bus nicht behindert werden. په هغه وخت کې تاسو کولی شئ خپل موټر هلته ودروئ چې د بس لپاره مو کوم مزاحمت پیښ نشي. Wie lange dürfen Sie dort höchstens halten? تر څو دقیقو پورې یا څومره وخت پورې تاسو ته اجازه ده چې هلته ودرېږئ. مونږ کولی سو یوازې په یو ځای کې چې د پارک اجازه نه وي هلته 3 دقیقې ودرېږو. په هغه صورت کې چې مونږ د موټر نه کوز نشو یا د موټر نه کته نشو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. نهمه پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه. Wie weit darf eine Ladung über die Rückstraße nach hinten höchstens hin ausragen? تاسو ته تر کومې اندازې پورې یا څو متره پورې اجازه شته ده چې دغه کوم بار چې تاسو بار کړی ستاسو د موټر شاته همداسې د موټر نه ووځي. Ohne dass eine Kennzeichen erforderlich ist. په هغه وخت کې چې د اکسترا یا یو بل نمبر پلیټ ضرورت پیښ نسی. یعنی تاسو چې کوم بار کوئ هغه دومره بار کوي چې که د موټر د شانه داسې ووځي ستاسو نمبر پلیټ پې باندې د موټر پټ نسی. که چیرته د موټر نمبر پلیټ پټیږي نو تاسو مجبور یاست بل نمبر پلیټ اکسترا ولګوئ. دلته وایي تر څو مترو پورې که ستاسو بار د موټر د شانه ووځي تاسو بغیر د بل نمبر پلیټ یا اکسترا نمبر پلیټ نه کولی شئ په همدغه باندې مخکې لاړ شئ. 1 متر که چیرته ستاسو بار د موټر 1 متر شاته نور هم ووځي نمبر پلیټ پې باندې نه پټیږي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. لسمه پوښتنه. Ab welcher Höhe darf Ladung bis zu 50 cm nach vorn über ihre Kraftfahrzeug hin ausragen? مخکنی پوښتنه وه چې څومره شاته اجازه سته. اوس وایي ستاسو د موټر بار باید څو متره جګ وي، داسې جګ چې بیا تاسو ته اجازه ده چې ستاسو بار د موټر په سر یا دغه مخکې راسي. مخکې خواته څو متره اجازه ده چې بیا دا بار راووځي. کله چې ستاسو د موټر بار 2.5 متره جګ وي بیا پس دغې نه کوی چې 0.5 متره داسې مخکې وباسئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. یولسمه پوښتنه. Ihre Kraftfahrzeug verliert etwas Öl. ستاسو د موټر نه لږ ذرکۍ موبلاین ځي. Öl, Möblein. Wie viel Trinkwasser kann bereits durch einen Tropfen Öl ungenießbar werden? کله چې ستاسو د موټر نه یوه قطره موبلاین توییږي یا لږ ذرکۍ موبلاین توییږي څومره د ښکلو اوبه دا خرابوي. که دی چېرته همداسې په ځمکه ننوځي 2 لیتره اوبه خرابوي. 600 لیتره اوبه فقط یوه قطره موبلاین خرابوي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 12. پوښتنه. Beim Verlassen einer Ortschaft erhöhen eine ca. 15 Meter vorausfahrendes Fahrzeug und Sie die Geschwindigkeit von 50 km/h auf 100. تاسو چې کله یو تړلی یا د ښار نه بیرون ووځئ ستاسو مخکې یو بل موټر د هغه موټر کابو 15 متره تاسو نه مخکې دی او تاسو خپل سرعت د 50 نه یو وار 100 ته کوئ. Wie sollten Sie Ihre Sicherheitsabstand gegenüber den Vorausfahrenden ändern? نو ستاسو دا د منځ فاصله د یو موټر نه تر بل موټره پورې 100 متره وي. دا باید لږ تر لږه Ich sollte den Sicherheitsabstand auf mindestens 50 Meter erhöhen. زما دغه کوم واټن چې دی د بل موټر سره باید 50 متره وي.
Kame درکم 50 متر باید وي لږ تر لږه. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دیارلسمه پوښتنه Sie fahren bei Nebel. تاسو په غبار کې روان یاستئ یا منیار کې روان یاستئ. Auf der Autobahn. په autobahn کې یې. او unhaben 50 Meter Sicht. تاسو په منیار کې یا په دې غبار کې بیا په autobahn کې روان یاستئ. تاسو فقط تر 50 متره پورې لید لرئ. Wie schnell dürfen Sie höchstens fahren? څومره تاسو ته اجازه ده چې سرعت هم باید جګ وي او تاسو څومره چټک تللی سئ. که چیرته زمونږ زیخت 50 متره وي باید مونږ هم 50 متره په ساعت کې سرعت یا چټکتیا ولرو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. څوارلسمه پوښتنه Sie fahren auf einer sehr schmalen Straße. د یوې وړې یا تنګ سړک باندې روان یاستئ. موټر هم روان کړی ده. Und haben 50 Meter Sichtweit. او بیا هم 50 متره لید لري. Wie lang darf er Anhaltweg höchstens sein. ستاسو د ودرېدو لاره باید څومره وي. ودرېدو لاره معنا ده چې د عکس العمل نه نیولې تر د بریک نیولو پورې دا ټول یو ځای سي چې ستاسو موټر ودرېږي. باید په 25 مترو کې ستاسو موټر ودرېږي. که چیرې کوم خطر پیښیږي نو او 50 متره تاسو لید ولرئ ستاسو موټر باید په 50 مترو کې ودرېږي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. پنځلسمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Wie schnell dürfen Sie mit einem PKW und einem Anhänger außerhalb geschlossener Ortschaft höchstens fahren? د ښار نه بیرون یا د تړلي ځای نه بیرون، تړلي ځای منظور هماغه د استوګنې ځایونو نه بیرون، کله چې تاسو د موټر سره یو وړوکی ټریلر ولرئ څومره اجازه شته د تاسو ته یا په کوم سرعت کې تاسو کولی سئ د یو ټریلر سره موټر وګرځوئ. 80 کیلومتره. د 80 نه تاسو ته جګه اجازه نشته ده. کله چې تاسو سره یو انهنګر وي او تاسو په اوټوبان باندې روان یاستئ نو همیشه د انهنګر یا هماغه د ټریلر شاته د 80 علامه لګېدلې وي. کله 80 وي کله 80 وي، خو تاسو ته د 80 نه جګه اجازه نشته ده چې تاسو په اوټوبان باندې موټر سره منډه ووهئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شپاړسمه پوښتنه Wie schnell dürfen Sie mit einem LKW mit einer zulässigen Gesamtes von 3 Tonnen mit Anhänger auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften höchstens fahren. دا هم د تیر په څیر هماغه رقم پوښتنه ده، خو د لوی موټر سره چې د هغې ټول وزن یا د هغې وزن 3 ټونه وي او یو دانه ټریلر ورسره وي، نو د ښار نه بیرون یا په اوټوبان باندې څومره کیلومتره کې اجازه ده چې ورته لاړ سي. دا هم 80 متره ده. الکوي وي بیا یا لوی موټر وي، د لوی موټر سره بیا یو دانه بل ټریلر وي یا شاته ورپسې یو بل شی تړلی وي، نو 80 کیلومتره په ساعت کې ورته اجازه شته ده، هغې نه زیاته اجازه نشته ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet.